زویه تګداري راوړه. واخله. پلار جانه څنګه شوی دی؟ دا خو داسې پلارو کې بل دنیا ته لاړ شي. سلام علیکم. حاجي صاحب بخیر راغلی، راځه دلته کښېنه. ماما بیا چېرته راغلې؟ جکسه زویه چای راوړه. پلار ماما سر ته ګوره. زویه ماما ته کنځا وکړه. ماما دې غټ سر دي ده. افسوس افسوس. ماما لونګۍ ته کوم. پلار زه کې غواړم. جکسه نه د دې سره. ماما ټول کوچې دې وخوري. ماما څه ښایسته لونګۍ ده. پنجانو دلته راسه. پلار جان څه وایي؟ د خلکو سره خلک چې پلار روان سلام ورته اچوه. خلکو سره ښه سلوک کوه. د مشرانو عزت کوه. د مېلمنو قدر کوه او د خلکو زړه وساته. سم د پلار جانه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. زبی جانه بخیر راغلی. ماما په خیر راغلی. ستا مسې ښې جوړې تکړه خیرت ته. خیر تکړه خیرت. راځه دلته کښېنه. ماما پر کښېنه راځه. عرفان جانه ورسه چای راوړه. ماشاءالله ډېر اخلاقي زوی دی. ډېر ادبناک زوی دی. خدای خو دې هر چا ته دغه رقم ته زوی ورکړي. ماشاءالله ډېره ښه روزنه مو ورکړې. خپل بچیانو ته مو سالمه روزنه ورکړئ. ستاسو قدمونه ستاسو بچیان هم تعقیبوي. هڅه وکړئ چې په ټولنه کې ښه کارونه ترسره کړئ. زموږ چینل هم در سبسکرایب